او یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کی او بل غل هغه وي چې مونږ یې منتخب کو هم مو لوټ کی او هم مو ځان ته پسه لوټ کی او چې مهنت کوي هغه سرخورو کیږي او کار چې نه کړي په تیاره پسې ځغلي د مفتخورو نه خو هغه هندوخه دی چې وزګار شي هسې نه کیني څټلي او د مارغه بچی چې چرګه پیدا لوی کی او په فطرت کې الوت وي په هوا شي او چې پښتون د مولا لاس کې تربیه شي د خپل پلار په لاره نه ځي د مولا شي او داسې نور دی چې تا واده وکړه چې ټول عمر بستایم ما ویل ټیک ته خو په عمر سید بار دی یو لحظه زما د خوا نه لرې مزه زندګي خو د یو څو ساګانو شمار بس دغه شوتل والا ورته ووایي او ستا د نازونو شکیل به ته یې ډالۍ چې ستا د نازونو اداګانو ډوګې ستا د نرۍ نرۍ خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلم چې دلته شوتل نه یم چې بیا او وخت سره بدلیږي تقاضې د وخت نن په منبر نوی بیان شوی دی او مخکې امریکا زمونږ خپله وه اوس ته خیره روس مسلمان ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راغی ډېره مننه ستاسو ومو خو ما کې هغه ایکوریسي لکه کمیږي که نه که نه ما په شمار باندې 1400 قطعې لیکلي غزلو د نظمونو نه علاوه او زما خیال دی چې په ټولو کې معیار شته خو هلته په موقع باندې یاد یې نه راځي مخې ته بل چای هم راغلی مونږ ول چای یخه نشي چای به اوس اجازت په والو قدرمندو کتونکو دا ورا سره ډېر ښاغلی سراج صاحب چې تاسو څونه خوندور شعرونه واورېدل تر راروانې خپرونې پورې خپل لور صالح نادان او را سره غازي نادان له ورکړي اجازت بیا لا پامان